په سپین ماموریت کې معمولا زه په دې اړه خبرې نه کوم. اوس چې تاسو پوښتنه وکړه زه غواړم درته ځواب درکړم. دقیقا ماته مو ویډیو راستولې وه ډېری دوستانو ما ولیدله. لومړی په پیل کې ستانکزی صاحب وایي چې ولا ماته ځان هم بد ښکاري چې په دې اړه خبرې وکم. نو که چېرته فکر کوي چې موټک وهل ګټه لري او ستونزه نه لري نو ولې په اړه خبرو کولو باندې درته ځان بد ښکاري. زه یو شی وایم، ستانکزی صاحب زما خوښېږي، ښه انسان دی، ولې ځینې وختونه یوه اوږده کولی شي چې انسان دې حد ته ورسوي چې حرامو ته حلال وایي، حلالو ته حرام وایي. د حکیمانو په اړه زه هم نظره یم، واقعا ډېری حکیمانو طبابت بدنامه که، واقعا د دوی بې ځایه او غلطو مشورو چې د ستونزه پیښه کړه او باید د دوی مخه ونیول شي. خو دا چې اسلام کې دا کار یو څوک حلال ګڼي یا حرام، زه باید دومره وایم، زه مفتي نه یم، شاید ستانکزی صاحب مفتي، شاید هغه پوه شي، شاید هغه دا فتوا ورکړي چې دا کار حلال دی او که حرام. خو د یو مسلمان په توګه زه فکر کوم دا کار حرام دی د منطق په اساس، ولې د فتوا په حد کې نه یم او زه نشم کوی په دې اړه ډېر اسلامي بحث وکم. ولې یو شي ته مو پام وي، ستانکزی صاحب یوه تېروتنه کوي، هغه دا ده چې په قرآن عظیم الشان کې او په حدیثو کې پرته د شکه د موټک وهلو په اړه نه دی ویل شوي. اما په قرآن عظیم الشان کې آیت دی، زه بیا هم وایم زه د ستانکزي صاحب په شکل یو مفتی نه یم، فقط د اسلام یو عادي شاګرد یم. نو الله سبحانه وتعالی په قرآن عظیم الشان کې وایي چې تاسو زنا ته مه ورنږدې کیږئ. پس زنا ته د نږدې کېدو وسایل باید سړی وګوري. که ته یو جینۍ ته ګوري دا زنا ته د نږدې کېدو وسیله ده، که ته یو جینۍ سره مسج کوي زنا ته د نږدې کېدو وسیله ده، که ته چېرته لوس فلمونه ګوري زنا ته د نږدې کېدو وسیله ده، او که ته چېرته لوس فلمونه ونه ګوري، د خلکو انجونو ته ونه ګوري، لوسو ښځو پسې ونه ګرځي، نو ته به ولې تحریک شي او ته به ولې موټک ووهې. نو که چېرته یوې جینۍ ته کتل د زنا ته د نږدې کېدو وسیله ده، فکر کوئ موټک وهل زنا ته د نږدې کېدو وسیله نه ده. خو یوه ورځ کښېنې په اتاق کې موټک وهې، بله ورځ وایي چې یاره داسې خوند نه کوي، ته راځه لوس فلم وګوره بیا موټک ووهه، لوس فلم ګوري بیا موټک وهې، نور لوس فلمونه هم خوند نه درکوي، خشن فلمونه هغې نه پسې ګوري بیا موټک وهي، نور وایي چې یاره موټک باندې ګزاره نه کېږي، ته راځه زنا وکړه. زه فکر کوم موټک یوه وسیله ده د زنا، موټک یوه وسیله ده د لواطت. اکثر هغه ځوانان چې موټک باز دي ټوله ورځ لوس فلمونه ګوري، دا لوس فلمونه وروسته بیا آهسته آهسته پسې لواطت ته مخه کوي، پسې زنا ته مخه کوي. زمونږ د بېلاریتوب پیل چې شه دی لوس فلمونه، د لوس فلمونو نه چې زده کوو موټک، د موټک نه وروسته پسې چې زده کوو چارای بشرای کېږو. نو دا ډېر غلطه تشبیه ده چې ستانکزی صاحب کوي چې یاره دغه دی په قرآن عظیم الشان کې په دې اړه یادونه نه ده شوې. الله سبحانه وتعالی په ښکاره شکل وایي چې تاسو د زنا وسایلو ته مه نږدې کېږئ، او که ښځې ته کتل تا زنا ته ور نږدې کوي، یوه ښځه چې لوسه ده که لوس فلمونه تا زنا ته نږدې کوي، فکر کوي موټک وهل تا زنا ته نه نږدې کوي. اکثرا هغه ځوانان چې لګی لاسي موټک وایي د دې د خاطره ده چې پردیو ښځو ته ګوري، د دې د خاطره ده چې لوس فلمونه ګوري. خو لوس فلمونه مه ګورئ، پردیو ښځو ته مه ګورئ تر څو تحریک نه شئ. دا خو په دې معنا نه ده ولا ما لوسې ښځې وکتلې تحریک شومه نو بله لاره نه لرم موټک وهل حلال دي، نه دا معنا نه لري. او یوه بله مسله چې زه غواړم په دې اړه ورباندې وغږېږم هغه دا ده چې د زنا او لواطت نه د خلاصون له امله تاسو وایئ چې مونږ باید موټک ووهو. خو زما ځوان ولې باید دومره کمزوری وي چې یوازینۍ ټاکنه یې جرک وهلي؟ دا تر ټولو عجیبه مسله ده. مثلا تاسو وایئ چې یو ځوان که چېرته وږی شي څه به وکړي. زه دا وایم چې که چېرته یو ځوان وږی او د هغه لږ زحمت ورته په کار دی تر څو ځان ته بهتره او حلاله روزي پیدا کړي، او دا وایي چې ولا زه وږی یم او نشم کولی چې ځان ته حلاله روزي پیدا کړم او نشم کولی چې زحمت وباسم، د خپل نفس سره وجنګېږم، پورته شم کار وکم، نو بهتره خبره دا ده چې بولې هلته پرتې دي مفتي دي زه بولې خورم. ولې؟ ځکه بولې خوړل خو اسانه دي. دا تر ټولو مزخرف کار دی. که یو ځوان وایي چې والا زه شهوتي یم، زه مې خپل تحریک نشم کنټرولوی، زه باید موټک ووهم، که ته دومره نر چې موټک ته وایي چې باید ووهم، دومره نر شه چې ته باید خپل ژوند جوړ کړې، باید کوژده وکړې، باید واده وکړې. اکثریت موټک وهونکي خلک بې غیرته هغه خلک دي چې نشي کولی خپله زندګي جوړه کړي، بې غیرته هغه خلک دي چې نشي کولی خپل اقتصاد جوړ کړي، بې غیرته هغه خلک دي چې نشي کولی په خپل نفس باندې باور ولري، بې غیرته هغه خلک دي چې شیطان ته تسلیم دي او د دوی ذهن د دوی په کنټرول کې نه دی، دوی د خدای او د شیطان ترمنځ شیطان ته اولویت ورکوي. پس دا ډیر بیمانه مثال دی. دا تر ټولو مزخرفه خبره ده چې ستانکزي صاحب ورته اشاره کړې ده. او یو شی بل دی
چې که ته وایې ولا زه تحریک کېږم لوس فلمونه ګورم ځکه د پلار په پیسو باندې مې چې د انټرنټ ځان ته فاله کړی دی تیاره ډوډۍ خورم د هغې نه وروسته نجونې ګورم د نجونو نه وروسته لوس فلمونه ګورم اوس ما بعد زه په چا باندې جنسي تیری ونه کړم ته خو په چا جنسي تیری وکړه خوله دې درش کوي ځکه ته جنسي تیری کولی نشي جرک ولې وهې چون پوهېږي چې څوک دې نه ویني او پوهېږي چې دا تر ټولو ساده کار دی زه فکر کوم که چیرته زه پوه شم چې زما شهوت له حده ډېر دی او زه باید خپل شهوت کنټرول کم نو 3 لارې لرم اول زم ځان ته واده کوم که وایم چې واده نشم کوی ولې نشم کوی ځکه پیسې نه لرم خو بې غیرته یم چې پیسې نه لرم که زما فکر د پیسو په پیدا کولو کې نو بیا خو مې لاندې ځي ته پام نه او که وایم چې نه پیسې لرم ولا بیا م واده نه کوم بس زه نه پوهېږم دا اصلا منطق سره جوړ نه راځي او زه فکر کوم دا ویډیو ما ته ډېره زیاته غیر منطقي وه ما ته خندا راغله ګر چې زه نه غواړم ډېر پې بحث وکړم اما یو شی باید ووایم د لاس د حاملتوب اړوند ستانکزي صاحب خبرې کړي دي زه هم په دې اړه نه پوهېږم زه فکر کوم زه نه پوهېږم چې اسلام کې به دا خبرې وي که نه زه یو ځل بیا وایم زه مفتي نه یم د ستانکزي صاحب یا د نورو علماو په شکل فقط یو ریالست سړی یم چې خپل دین ته ارزښت ورکوم او د طبابت له اړخ نه بحث کوم ولې د طبابت له اړخه په دې اړه باید ستانکزي صاحب سره مناظره وشي ما ته به ډېر خوند راکړي چې زه کښېنم د دلایل واورم ځکه نه باید یو ډاکټر دومره غیر منطقي بحث وکړي یو موضوع چې دوی مطرح کړې ده ما ته ډېر یاد ته نه راځي زه کوشش کوم لږ د په مسایلو باندې وغږېږم دی وایي چې اکثریت ځوانان په دې عمل اخته دي او دا کارونه یې کړي دي اوس کوم خلک چې وایي چې تاسو موټک مه وهئ ځکه تاسو ته ضرر رسوي دا ځوانان یې تشویشي کړي دا خبره یې زه منم په دې کې شک نشته ما ته هره ورځ په لسګونه ځوانان راځي په داسې حالت کې چې جنسي آله یې روغه جوړه ده وایي ډاکټر صاحب ستا ویډیو مې واورېده چې تا ویلې دا کار حرام دی ډاکټر صاحب ستا ویډیو مې واورېده چې تا ویلې دا کولی شي تاسو ته مشکلات پېښ کړي نو زه تاسو ته راغلی یم زه اوس ډارېږم چې مبادا ما ته مشکل نه وي پېښ شوی مبادا داسې نه وي چې زه سبا ته واده وکړم او زه عقیم اوسم مبادا داسې نه وي چې زه سبا ته واده وکړم ولې خپلې مېرمنې ته مې حق ور نشم کولی دا خبره منم دا د تشویش لامل شوی اما د تشویش سرچینه څه شی ده اساسي ستونزه دا ده که مو اول نه ویلي و چې دا کار مه کوئ که مو اول نه ویلي و چې دا کار حرام دی که مو اول نه ویلي و چې د صحي اړخ نه دا کار تاوان او زیان لري نن به ځوانانو نه کوو که تاسو وایئ چې موږ باید ځوانان د دې د خاطره ونه ډار کړو چې په تشویش نشي نو پرېږدئ چې دا آرام کار وکړي دا د حل لاره نه ده مثلا زه یو ملګري ته وایم چې ګوره تا غلا کوله هغه وایي هو زه ورته وایم چې نوره غلا ونه کړي ځکه پکې فلان 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 خطر دی نو اوس هغه وایي چې اوه که پخوا زه مړ شوی وای نو دا غیر منطقي ده زه دا وایم چې که ځوانان تشویش لري لاړ دې شي ځان دې چک کړي خبره څه ده که یو ځوان فکر کوي چې زه ما ډېر جرک وهلی دی او زه کیدای شي اوس تخنیکي ستونزه لرم لاړ دې شي تلویزیوني معاینات دې وکړي ستانکزی صاحب ډېر بېمانه خبره ځکه کوي دی وایي چې ځوانان په تشویش شوي چې اوس به زما تناسلي آله کار کوي که نه د دې د خاطره چې چک یې کړي لاړ دې زنه یې کړې ده ته ضرورت نه لري چې د خپلې تناسلي آلې د سالمتیا دپاره لاړ شي زنا وکړي ته فقط ضرورت لري چې لاړ شي یو جنسي متخصص ډاکټر ته چې هغه وګوري ستا سپرم فعاله دي او که نه دي هغه وګوري چې ستا تناسلي آله لکېږي که نه لکېږي هغه وګوري چې ستا تناسلي آله شخیږي که نه شخیږي د کوم وخت نه ته باید د دې د خاطره چې پوه شي چې ستا تناسلي آله کار کوي که نه زنا وکړي دا یعنی یو مطلق بېسوادم کولی شي د کور دننه په دې پوه شي چې زما تناسلي آله کار کوي که نه ځکه څو مهم مسایل دي تناسلي آله درېږي که نه درېږي هو درېږي تناسلي آله شخیږي که نه شخیږي هو شخیږي سپرم تولیدیږي که نه تولیدیږي هو تولیدیږي حتی د سپرمو د تولید د چک کولو دپاره تاسو کولی شئ چې د ضرورت په وخت کې لاړ شئ بیا خودارضایي وکړئ تر څو ستاسو سپرم واخیستل شي لابراتوار ته یوړل شي نو دا تر ټولو مزخرفه خبره ده چې یو انسان یې کولی شي بل موټک په غیر طبیعي شکل د مني راویستل دی ورور او دا د ملا دردونه پیدا کوي دا د سترګو ضعف پیدا کوي دا د حافظې کمزوري پیدا کوي دا د مني بې اختیاره کېدل پیدا کوي دا د تناسلي آلې د رګونو پړسوب او غټوالی پیدا کوي او ورسره د تناسلي آلې د درېدو او شخېدو ستونزې په اوږدمهاله ډول باندې پیدا کولی شي باور وکړه ما ته ځوانان راغلي چې موټک بازه وه واده یې کړی یو نیم کال کېږي تر اوسه پورې د خپلې ښځې د بکارت پرده نه ده شکولې ولې وایي تناسلي آله مې وړکی شوې
اول کې داسې وه نه موټک د څنګه کو ولا ورځ کې 5-6 ځلې وهه د څومره وخت دپاره د 15 کالونو دپاره. اوس د حالت څه دی؟ اوس ډاکټر صاحب تناسلي آله مې ودرېږي نه شخېږي نه مني مې چې دی راوځي بیخي لکه اوبو په شکل دی او تناسلي آله مې وړه ده اصلا د میرمنې تناسلي آلې ته وردننه کېږي نه. دا د موټک وهلو له امله په لیاس د خدای ورور د خلکو ته وایي چې څومره یې وهلی شي ویې وهئ او دا تر ټولو بېمانه خبره ده. مثلا ډیری یو بله خبره د کړې وه وایي دا چې موټک وهونکي ښه اولادونه لري دا کاملا مزخرفات دي دا کاملا د زړه خبرې دي چې تاسو یې کوئ. دا چې یو څوک یو بله خبره په ویډیو کې کړې وه چې یو څوک ډک شي باید خالي شي دا هم بېمانه خبره ده. یو انسان که وږی شي نو تشناب کې خو باول باید ونه خوري که نه ولا وږی یم مجبور یم بل شی نشته زه باید باولې وخورم نه دا داسې خبره نه ده. که یو انسان مفلس شي په دې معنا خو نه ده چې غلا دې وکړي. که چېرته یو انسان شوق راشي خو بیا که داسې وایو چې د یو انسان ماشین ډک شي بیا څه شی وکړي خو چې بیا نو ضرورت دی بیا د یو انسان خدای مکه د خپل محرم سره اړیکه نیسي بیا خو ته موږ ته اروپایي کلتور راښایې چې ضرورت بود روا بود. اوس د تا مثلا تناسلي آله ولاړه ده نو اوس خو تا ته بیا فرق نه کوي خو بیا ضرورت دی زړه دی که په غوای رفع کوي زړه دی که په نرې رفع کوي زړه دی که په ښځې رفع کوي زړه دی که موټک وایي بیا نو خو اولویت نشته دی چې ضرورت دی او باید رفع یې کړي هغه که په لاس یې که به بل شي. که ته وایي چې په لاس مشکل نه لري خو بیا زه وایم چې دا خو لا بهتره ده چې یو بل نفر راونیسي هغه سره زنا وکړي خو هغه هم مشکل نه لري. نو دا ډېر غیر منطقي دلیل دی. اکثریت شیان شته دی په ژوند کې چې موږ ورته ضرورت لرو زموږ اړتیا ده ولې خدای موږ ته په وخت کې نه دی راکړي تر څو موږ وازمایو او موږ صبر وکړو. زه خلک لرم چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سیرت ته وګوره ته د اسلام نه ډېر غږېږي ورور. پیغمبر چې پیغمبر دی سرور کائنات دی وږی دی د خپلې ګېډې پورې تیږې تړي صبر کوي ولې غلا نشي کوی ولې د نورو خلکو حق نشي خوړلی نه صبر کوي. د ژوند آزمایښت خوند دا دی ته ضرورت لري او دا ضرورت اوس نشي پوره کوی باید د هغې ضرورت د پوره کولو دپاره د حلالې لارې نه کوشش وکړي. حلاله لارې د تا په نظر موټک وهل دي. که ته ټولو ځوانانو ته ووایي چې ولا ضرورت لرئ ښځې هم قیمته دي ورور هم قیمته دي تاسو نشئ کولی وادونه بس موټکونه وهئ خو نو خو زما خو ټول ځوانان موټک باز شو سبا ته ولې باید یو نفر واده وکړي ولې یو نفر باید د ورورو دپاره زحمت وباسي ولې باید یو نفر د پیسو د پیدا کولو دپاره زحمت وباسي. زه نه پوهېږم دا استدلال د کومه کېږي زه نه پوهېږم ولې بیا دی راځي نورو خلکو ته وایي چې دوی غیر منطقي خبرې کوي. دا مکمل مزخرفات دي. ځوانانو متوجه اوسئ چې دې خبرو ته تسلیم نشئ او په داسې خلکو باور مه کوئ ځکه دی د فرانسه کې ژوند کوي. دا زموږ ورور وایي چې د فرانسوي راډیوګانو او تلویزیونونو خبرې مونږ اورېدلي بیا یو انګلیسي جمله هم وایي چې it is a fun and healthy action. ښه که ته وایي چې په فرانسه کې دا شعار دی چې دا خو یوه ساتیري ده او یو صحي اکشن دی نو خو فرانسه کې خو بیا دا خبره هم کوي چې مونږ باور لرو چې نارینه دې د نارینه سره لواطت وکړي ښځې دې د ښځې سره چې دی دغه وکړي لیزبینیزم ولري. حتی په فرانسه کې دا هم کوم مشکل نشته دی چې که پلار راجګېږي د خپلې لور سره رابطه نیسي په شرط د دې چې لورې راځي. حتی دا مشکل هم نشته دی چې یو نفر راپورته شي د حیوان سره واده وکړي. دا مشکل هم نشته دی چې یو نفر خپله تناسلي آله پرېږدي ځان نه ښځه جوړه کړي یوه ښځه ځان نه نر جوړ کړي نو خو بیا ته هغې ټولو شعارونو ته تسلیمې. ته راځې د فرانسې ریفرنس ما ته راکوي ورور تا اول ما ته دا وټاکه چې ته اسلام ته ارزښت ورکوي که فرانسې ته. فرانسه خو بیا دا نور مسایل هم لري هغو ته دا هم عادي ښکاري تا ته هم باید عادي ښکاره شي. نو دا غیر منطقي خبرې دي. هفته کې یو نه درې موټک ستانکزی صاحب وایي چې باید سړی ووهي. زه دومره وایم چې ستانکزی صاحب تا ته وایم مشخصا کوم خلک چې هفته کې د یو نه تر دریو پورې موټک وهي د دوی ویښتان تویېږي. سر ته یې وګورئ حتمن به ویښتان توی شوي په ځانګړي ډول د دې مخ تویان ویښتان. بل مخې ګونځې کوي سترګو ته یې چار اطراف ته وګورئ د موټک بازو ټولو سترګو چې دی ګونځې کړي او ډېر هغه څه چې معمولا دوستان ما ته راځي شکایتونه دا دي چاته ځوان خپله مزي نشي کنټرولوی زر غوسه ورځي د ژوند نه چې دی مایوسه وي او دې ته ورته نور حالات. ولې دوه نښې زه په تا کې هم ګورم ستانکزی صاحب ویښتان د مخ په تویېدو دي سترګې د ګونځې کړي او دا ښې نښې نه دي. زما نظر دا دی چې که یې وهئ مه یې وهئ او که بیا هم وایي چې وهئ زه پوره تا ته احترام لرم د یو مشر ورور په توګه ځکه زه ستا ویډیوګانې وینم د مونږ خبرې زده نه وي چې تا هغه وخت کې مونږ ته نصیحت
شکایتونه کول او مونږ د تا نه ډېر څه زده کړي دي. ولې زم چې ګورم دا نښې په تا کې شته دی او که ته غواړې د سترګو ګونځې دې له منځه لاړې شي، د مخ ګونځې دې له منځه لاړ شي، ویښتان دې بیرته په طبیعي شکل نمو وکړي، زر په غوسه نه شي، نو باید وی نه وهي. اما که بیا هم وایي چې نه شکیب د تا خبره بې معنا ده، تاسو یې وهئ، زه وایم چې زما په لوري چې کوم ځوانان دي باید د دې کار نه منع وکړي. بل یوه بله مسله زه غواړم د تاسو د خبرې په ځواب کې ووایم، هغه دا چې تاسو ویل د پروستات غده ول باید که چېرته څوک جرک ونه وایي، د پروستات غده چې دی التهابي کېږي یا غټېږي، بیا د یو د زړه نه یوه کیسه هم جوړه کړه چې یو نفر لاړو هغه ته د پروستات غده پیدا شوې وه، بیا ډاکټر ورته ویلي و چې څنګه چل دی جرک وهې که نه. ای وروره په لیاز دوختی دغه کوم دوستان چې دي دلته چې ناست دي، زه نه پوهېږم، زه نه غواړم زما دا خبرې هغه ته ورسېږي، اما په هر حالت تاسو لاړ شئ په ګوګل کې د پروستات غده سرچ کوئ. د پروستات غده او خوسیه ځمکه او اسمان سره فرق لري. خوسیه کې چې د مني جوړیږي او دا مني هغه وخت د خوسیې نه تر پروستاته رسیږي کله چې یو نفر تحریک شي او دا مني تولید شي. فرض وکړئ بمبه ده، د بمبې لاندې په کوهي کې اوبه دي، تر څو چې ته بمبه ونه وهې دا اوبه پیپونو ته نه راپورته کېږي، او چې کله دا اوبه پیپونو ته راپورته نشي نو په بمبې فشار ولې راشي. کله چې ته بمبه وهې په بمبې باندې فشار راځي، او چې کله ته بمبه نه وهې اوبه لاندې کوهي کې ارامه دي، پیپونه هم ارامه دي. نو هغه خلک چې جرک وهي یا موټک وهي او د حده ډیر وهي، د دې موټک له امله په پیپونو باندې فشار راځي او د پروستات په غدې فشار راځي. اکثرا هغه خلک چې موټک باز دي د پروستات د غدې التهاب او د پروستات د غدې لوړوالی یا غټوالی لري. زه نه پوهېږم تاسو څنګه پوهېږم، اما تاسو پوه شوئ چې زه څه وایم. یو ځل د پروستات غده سرچ که ستانکزی صاحب چې څه وایي. او جالبه خبره چې ده د پروستات د غدې په اړه، ولې دا التهابي کېږي، ولې سایز غټېږي؟ ځکه اکثرا موټک باز ځوانان چې کله ځان تحریکوي، مطلب چې کله بمبه وهي او اوبه پورته راځي پیپ ته، نو دلته په بمبې فشار راځي، دوی د فشار تر څنګ بیا دا رګونه خپل کلک نیسي چې مني آهسته راووځي. کله چې رګونه خپل کلک نیسي نو دلته مني په دې پیپ کې پاتې کېږي او آهسته آهسته ګنده کېږي، او د دې د ګندهتوب له امله د پروستات غده التهابي کېږي. داسې نه ده چې ستاسو سپرم یا ستاسو سیمین یا ستاسو مني هغې پیپ کې همداسې ولاړ واوسي. مثلا مونږ تشې متیازې کوو، د مونږ تشې متیازې د مونږ د تناسلي آلې په پیپ کې نه دي، د دې ذخیره چې دی په مثانه کې ده. کله چې خارجوو د پیپ د لارې نه یوازې خارجیږي، پیپ د ذخیرې وسیله نه ده. په پروستات کې سیمین نه ذخیره کېږي. د خوسیو او د پروستات ترمنځ چې کوم پیپ دی دلته چې دی مني یا سپرم نه وي، ذخیره نه وي، په همدې شکل لکه د متیازو مثال مې چې درکړم. نو دا یوه غیر منطقي خبره ده چې زه فکر کوم باید ځوانان ورته متوجه اوسي. بل یو ځوان مثال د ورکړی و چې مثلا په جر کې رانیولی وهلو یې، او زه هغه شیخ نه پوښتنه کوم چې تا موټک وهلی که نه. زه په دې خبره کې کاملا در سره هم نظره یم، ولې یو شی درته وایم، ما مخکې ویلی چې موټک وهل حافظه ضعیفه کوي. ته د خپلې ویډیو په منځ کې وایي چې زه مې ګیره چپ او راست خریم، بیا وروسته در یادېږي چې وایي زما خو ګیره نشته. ولې؟ د همدغه موټک تاثیر دی، ځکه ستا حافظه کمزوره شوې. ولې په عین حالت کې یو شی تاسو ته وایم، زه فکر کوم که چېرته غواړئ خپل بد عادت له منځه یوسئ، باید ځان ته جزا ورکوئ. زه د دې مخالف یم چې یو بل انسان دې راشي تاسو دې ووهي د دې د خاطر چې په موټک کې ګیر کړي یاست. اول خو زه دې مخالف یم، اما زه ټولو موټک بازو ته یو خبره کوم، غواړئ موټک پرېږدئ، تر ټولو ساده لاره دا ده چې کله مو موټک ووهه یوه لښته راوالئ، خپل ملګري ته یې ورکړئ، ورته ما په شا باندې په ملا باندې 10 لښتې ووهه. ته چې د هر موټک په بدل کې ځان ته جزا وټاکي او د هر موټک وهلو نه وروسته ځان ته صادقانه شکل باندې هغه جزا ورکړي، نور ته د موټک بازۍ له بد عمل نه لرې کېږي. ولې اسلام کې وایي چې که چېرته یو چا غلا وکړه لاس یې پرې کړه، د دې د خاطره چې نور پند واخلي. ولې اسلام کې وایي چې که چېرته چا زنا وکړه 100 دورې ووهه، که چېرته مجرد د مجرد سره زنا وکړه، خو که چېرته د ښځې والا سره یې زنا کوله نو بیا د هغه سنګسار جزا ده. ولې؟ د دې د خاطره چې جزا د دې له عمل کېږي چې ته نور د بدو اعمالو نه لرې اوسې. ولې د سړک په سر ته یوې جنۍ ته لاس نشي وراچوی؟ ځکه ته پوهېږي چې جزا درکول کېږي. ولې ته په رڼا ورځ یو بانک نشي لوټوی؟ ځکه چې جزا درکول کېږي. پس موټک ته جزا وټاکئ، که نور نه درکوي خدای نه وډار شي، خدای خو به جزا درکوي. مطلب اسرائیل علیه السلام په ورځ کې 3 ځلې د مونږه د مخې نه تېرېږي
او ته لګیا په دې عمل او هغه ستا ساه واخلي. زه فکر کوم دا باید د انسان وجدان ونه مني. زه فکر کوم انسان باید دومره بې غیرته نشي چې دې خبرو ته په غیر مستقیم شکل د حلالو نوم ورکړي، ځکه منطق سره اصلا جوړ نه راځي. او زه فکر کوم چې یو نارینه باید دومره بې غیرته نه وي چې وایي چې والا زه هېڅ بله لاره نه لرم مګر دا چې موټک وهم. که زه چېرته جنسي خواهشات ولرم، زه باید هغې جنسي خواهشاتو د پوره کولو دپاره حلاله لاره وګورم. او تر ټولو حلاله لار دا ده چې زه باید پیسې ولرم، زه باید شخصیت ولرم، زه باید کور ولرم، زما نه باید کورنۍ راضي اوسي. او کله چې زه پوه شم چې زما جنسي خواهشات نور اوج ته رسېدلي، کورنۍ ته مې وایم چې ما ته یوه جنۍ وکئ، او هغه جنۍ چون زه پیسې لرم، با شخصیته یم، حتما راکوي، او زه کولی شم د نیکې نکاح په واسطه خپل ضروریات پوره کړم. ولې که زه خپل ضروریات د نکاح په واسطه نشم پوره کوی، یا که زه خپل ضروریات له حلالې لارې نه نشم پوره کوی، نو بې غیرته انسان یم، بې شرمه انسان یم. او زه نه غواړم چې غیرت ولرم، زه نه غواړم چې سختیو سره مخ شم، فقط غواړم خپلې بې غیرتۍ ته یو نوم پیدا کړم او په دې نوم کې آرامه اوسم. دا تر ټولو مهمه خبره ده چې باید یو انسان ورته متوجه اوسي، او دا تر ټولو مهمه خبره ده چې باید یو انسان ورته پام وکړي. منطقي اړخ په اړه یم دی غږېدلی، او زه فقط دومره غواړم ووایم چې یو څوک ده ویلې که واده ونه لري نو باید څه وکړي. واده دې وکړي ورور. که واده نشي کوی خو بې غیرته دی، حتما مشکل لري، په ځان د کار وکړي، ځان د یو ځای ته ورسوي. ته فرانسې ته رسېدلی، یو بل ځوان چې اوس هم په کلي کې پروت دی، پلار چې دی کراچۍ چلی، او د پلار نه پیسې غلا کوي، بیا ځي لوس فلمونه پې ګوري، ته ورته وایي چې موټک ووهه. خپله ولې تر فرانسې رسېدلی؟ او یو ځل موږ ته ووایه ته خپله وهې که یې نه وهې، که چېرته واقعا ښه شی دی ویې وهه. ولې یو خبره دا غیر منطقي ده. که انسان ما ته وایي چې زه لواتت وکم ښه دی، زنا وکم ښه دی، یا موټک وهم، زه وایم ته اصلا بد وکړي چې ځان ته 3 بد آپشنه وټاکې. مثلا زه وایم چې زه پیسې نه لرم ډاکټره، ته ما ته ووایه 3 لارې لرم، زه باید کوم کار وکم؟ اول قتل وکم، دوم بانک غلا کم، دریم پلار وهم په زوره ترې پیسې واخلم. زه وایم چې ورور 3 واړه آپشنونه بې معنا دي. مه پلار وهه، مه بانک غلا کوه، مه قتل کوه. تر ټولو ښه لاره یې دا ده چې لاړ شه حق و حلال چې دی روزي وګټه. خیر دی که درته په دفتر کې وظیفه نه پیدا کېږي، موچیګري وکړه. خیر دی که موچیګري درته نه پیدا کېږي، لاړ شه شیشې پاکې کړه. اوس که یو ځوان وایي چې زه وسه نه لرم د واده، خو کار پیدا کړه. کله چې ستا فکر په دې شي چې کار وکړې، نور ستا چې دی تناسلي آله نه پورته کېږي. زه د رواني اړخ نه درته وایم، یو انسان چې وږی هغه د جنسي اړیکې حوصله نه لري، یو انسان چې خفه وي هغه د جنسي اړیکې حوصله نه لري، یو انسان چې دردېدلی هغه د جنسي اړیکې حوصله نه لري. او که ته بېکاره په کور کې پروت یې د دې د خاطره چې د واده دپاره پیسې نه لري، ذهن دې ارامه دی، دردېدلی نه یې، خو ته بې غیرته یې. ما ته شرم دی چې زه مثلا په کور کې پروت اوسم او پوهېږم چې جنسي نفساني خواهشات را باندې دومره ډېر شوي دي چې زه یې نشم کنټرولوی، شیطان بیخي په ماراج کوي، او زه بیا هم حلال واده نشم کوی. نو ما څنګه خوب وړي، څنګه زما تناسلي آله درېږي او موټک وهم؟ یار زه نه پوهېږم. اما د بد کلتور خبره ورسره منم. پراته د شکستان اګزی صاحب په دې برخه کې مشخصه مبارزه کوي. زه بیا هم وایم دا نیک سړی دی، زما موخه د دې خبرو نه د ده دپاره توهین نه دی. زه هېڅکله د چا توهین نه کوم، ما هېڅکله په چا باندې بحث د ریاکشن نه دی کړی. ما دا چې تاسو ځوانان درګرده لګیایي، ما نه پوښتنه کوئ، هغه په سپین ماموریت کې چې اصلا د دې خبرو ځای نه دی. پوهېږئ چې سپین ماموریت ټول بحثونه په دې چې څنګه کولی شو یو انسان ځان جوړ کړي. ولې دې مسایلو ته باید پام وکړئ. بیا هم وایم باید متوجه اوسئ چې تاسو څوک فالو کوئ. لکه ستانګزی صاحب خپله یو خبره کوي چې نکاح سخته شي زنا ډېرېږي. زه هم نظره یم، نو ستونزه د نکاح سخوالی دی، د موټک حلالوالی نه دی. زه د دوی د پیام سره لږ څه مخالف یم. خدای دې وکړي چې که یې وررسوئ چې پې بده ونه لګېږي. ولې په ټوله کې سپین ماموریت کې موږ معمولا د ځان جوړونې په اړه غږېږو، د دې په اړه غږېږو چې څنګه خپلې پیسې مدیریت کړو، څنګه داسې یو ځوان اوسو چې کورنۍ را باندې افتخار وکړي، کلی را باندې افتخار وکړي، ټولنه را باندې افتخار وکړي، خپلې روح ته ژمن اوسو، خپل خدای ته ژمن اوسو. ولې هغه اساسي بحث لاړو نن لومړی ځل ده چې په دې اړه مو خبرې وکړې. نو زما نظر یوازې همدا دی ملګرو